نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم اساتذه کرام او زما خبو بلالو بچو، نن یو څو اهم خبرې کول غواړم او تاسو نه دا ډیمانډ کوم چې تاسو ورته وکړئ. تاسو به ځان پوهه کړئ. اکثر مونږ خبرې کوو نو خبرې په داسې انداز کوو چې یاره بس هسې خبرې دي، خو دا خبرې دي د عمل دپاره، د کردار جوړولو دپاره، د شخصیت سازۍ دپاره. ما چې دا کم د قرآن آیت کریمه تلاوت کو نو په دې کې وایي چې هغه کسان چې څوک پوهیږي او هغه کسان چې څوک نه پوهیږي، دا برابر کې دی. سوال یې کړی دی، ډېر زبردست سوال دی، ډېر کمپریهنسیو کوېسچن دی چې څوک پوهیږي او څوک نه پوهیږي، دا دواړه برابر کېدی شي. نو ضروري خبره ده چې نشي برابر کېدی. اوس په دې خبره باندې سوچ کوو چې دا یوه تعلیمي اداره ده او د ده رول چې کوم دی هغه دا دی چې د دې کوم دا زمونږ ځوانان دي، زمونږ زلمي دي، د دوی تربیت وکړي او د دوی شخصیت سازي وکړي، د دوی کریکټر بلډینګ وکړي. دا اداره لکه دا ټیم، دا پرنسپل، دا اساتذه کرام، ورسره نور خلک. نو خبره داسې ده چې زمونږ نه لکه دا سیس چې کوم دی نو داسې په معمولي غونته کې ځای کې خطا شوی. لکه زه چې کله د رومي او د اقبال هغه کومه مکالمه ده، په هغې کې مې صرف یو دوه شعرونه دي چې کوم دی هغه د دې ټولو مسلو حل دی. هسې خو مونږ وایو چې اقبال چې کوم دی د پاکستان تصور پیش کړی دی، نو په کار دا ده چې د اقبال پیغام چې کوم دی نو هغه مونږ عام نو هغه شعر چې کوم دی هغه د تاسو ته زه وضاحت هم کوم چې تاسو په پوه شئ، ستاسو د لیول مطابق چې کوم دی نو خبرې کوو. وایي اقبال، وایي اقبال د رومي سره مکالمه کوي، نو اقبال وایي چې چشم بینا سے ہے جاری جوی خون. لکه دا کومه بینا سترګه چې کوم دا کم خلک چې لیدل کوي، کم چې د احساس خاوند دی، کم چې دردمند انسان دی، د هغه د سترګو نه چې کم دی نو د وینو اوښکې بهیږي. لکه مثال په طور هغه ډېر زیات درد محسوسوي. علم حاضر سے زبون دین چې کم دی نو د هغې د وجې نه چې کم دی نو خوار وزار شوی دی د دې علم حاضر د وجې نه. دا کم علم چې کم دی، دا کم ایجوکیشن چې دی، د ده د وجې نه چې کم دی نو ډېر دین چې کم دی نو هغه زبون حاله شوی دی. نو لکه د دې په جواب کې ورته رومي څه وایي، نو دا چې کم دی نو د نندارو جواب دی چې په دې څوک پوه شو نو د هغه مایند سیټ به بدلېږي، ضرور به بدلېږي. ګوره دا داسې درد والا خلک دی، احساس والا خلک دی، د دوی چې کومه خبره یې که نه هغه د زړه نه راوتي او هغه ته ډېر لرې پورې سفر کوي، هغه تقریبا هر زړه ته چې کوم دی دا خبره رسي. نو رومي ورته وایي چې علم را برتل زني مارې بود. خو په دې خبره ځان پوهه کوي. اقبال ته وایي چې کله علم چې کوم دی کنه د تن دپاره کېږي، د خېټې دپاره کېږي، د بنګلې جوړولو دپاره کېږي، د پورتایو ژوند جوړولو دپاره کوم علم کېږي، نو د هغې نه به مار جوړېږي او مار صحیح په مار کې زهر دی. هغه به چې کوم دی نو دې قوم ته به خیر نه رسي، هغه به بې انصافي راولي، هغه به دا خلک هم چې کوم داسې انفرینډلي کړي، هغه به هم آهنګي ختموي، هم آهنګي به راولي. نه، یو داسې علم دی چې هغه علم را برتن زني مارې بود. او د دې په مقابله کې بل علم دی، علم را بردل زني یارې بود. او چې کله چې کوم دی نو علم ته چې کوم دی نو د دغه دپاره کې د زړه دپاره، د احساس پیدا کولو دپاره، د درد پیدا کولو دپاره، نو د هغه علم نه به یار جوړېږي. هر سړي کې به احساس پیدا کېږي. چې په هر سړي کې احساس پیدا شو نو بیا هغه معاشره چې کوم ده که نه نو هغه به بیا بل شانتې معاشره. نو هسې چې کوم دی نو مونږ د ایجوکیشن باره کې خلک وایي که نه، د ایجوکیشن صفتونه بیانوي. خو اول خبره دا ده چې اول خو دا وکړه چې دا سټارټ څنګه واخیستو. لکه خلک وایي چې یاره نیلسن منډیلا وایي ډېره ښه خبره کوي،
Where education is the most powerful weapon which you can use to change the world. ډېر پاورفل خو کم پاورفل ویپن دی. په دې خبره خو ځان پوهه که چې کله ته علم د دې دپاره حاصلوې چې زه دې چې کم دی نو دغه وکم ډېر زیات پراپرټي جوړه کړم، زما دې چې کم دی نو ایسټي، نو بیا خو دغه علم خو مار دی، دغه علم خو زهر دی، دغه علم خو به بېانصافي پیدا کوي، دغه علم چې کم دی نو هغه به څه چل کوي، هغه خو به لکه مطلب دا دی چې وسایل به چې کم دی نو په غیر منصفانه طریقه باندې تقسیمېږي، هغه خو خیر او برکت نشي راوړی، په خلکو کې به نفرت پیدا کېږي، خلک به چې کم دی نو په یو بل سره په کلیش کې راځي. د دغه علم خو چې کم دی دغه نقصانونه دي. نو خبره داسې ده چې دا علم چې کم دی نو دا د زړه د احساس پیدا کولو دپاره او دا انسان کې چې کم دی دغه کوالټي شته، لکه مطلب دا دی چې په هر انسان کې دا کوالټي شته، خو د دې دپاره چې کم دی نو دغه پکار دی. لکه مثال په طور باندې هغه په دغه شعر کې چې کم دی نو بیا ډېر مزدار وایي چې ای امام دردمند عاشقه، ای د عاشقانو دردمند امامه. لیډر چې کم لیډر دردمند دی نو هغه به چې کم دی نو څه کوي، هغه ما ته وایي ستا چې کم دی نو هغه ډېره اوچتې او عالیشان خبرې چې کم دی نو هغه یادې دي. نو اصل کې چې کم دی نو دغه څیز چې کم دی که نه هغه څه شی دی، هغه دا دی چې دا خشک تار و خشک مغز و خشک پوست از کجا می آید آواز دوست. اوس دا تارونه دي که نه او دا لرګی دی او مطلب دا دی چې په دې کې هېڅ ژوند نشته دی، خو د انسان دا کم احساس چې دی، د انسان دا کم درد چې دی، د انسان دا کم سوچ چې دی، نو دا په دې کې چې کم دی نو ډېر خوبصورت آواز پیدا کوي. نو خبره داسې ده چې دغه لیډر په دغه خشکو خلکو کې دغه وچو مزغو والا خلکو کې دغه د پار په شان دی په وچو خلکو کې احساس پیدا کوي. نو چې چا ته چې کم دی د اقبال غونډه کې، د رومي غونډه کې او د اقبال غونډه کې لیډر میلاو شي، هغه امام عاشقان، لکه مطلب دا دی چې د عاشقانو امام دردمند، نو هغه خلکو کې چې کم دی نو دا دغه پیدا کېږي. خو زموږ مصیبت دا دی چې مونږ چې کم دی دې خبرې ته ضرورت نه محسوسوو. مونږ چې کم دی نو زمونږ لیډر، زمونږ سیاستدان، زمونږ بیوروکریټس، زمونږ چې کم دی نو هر قسمه خلک، زمونږ تعلیمي ادارې، زمونږ ارباب اختیار، هغه چې کم دی دا نه غواړي چې خلکو کې د درد پیدا شي، هغه دا نه غواړي چې د خلکو هماهنګي راشي، هغه دا نه غواړي چې د خلکو انسانیت او د څه دپاره، صرف د یو څیز دپاره خبره ده چې هغه چې کم دی نو لکه علم را برتن ځني مارې بود، صرف د دې دپاره چې زما زه د تن پروري او زما خېټه وسرېږي او زه چې کم دی پورته شم، د دغې دپاره هر څه یرغمال کړه، هر څه یې تباه او برباد کړه. انساني معاشرو کې به چې کم دی نو ډېر خوبۍ به پکې دا دنیا چې کم ده دا به په تا پسې په خپله باندې درځي. دا دنیا چې کم ده که نه دا ته چې کم دی نو دې نه دا حیثیت مه ورکوه چې دا زما د ټولو مسلو حل دی. دا مسلو حل نه دی، دا ستا چې کم دی نو یو ضرورت دی، هغه ضرورت په ستا په خپله سر کېږي، خو که په تا کې دا مایند سیټ پیدا شو، دا غني مایند سیټ در پکې پیدا شو چې ته وایې چې یاره د هر سړي ته د علم حاصل شي، هر سړی د ښه پازیټیو مایند سیټ سړی جوړ شي، چې کله ته دا سوچ وکړې هر بچی دا به پکې نه وایي چې یاره علم نه دی پکار، بیا به په دوی باندې حکومت څوک کوي او په دوی باندې به رول هم څوک کوي. دا خبرې چې کوم دي موږ د انسانیت نه ایستیو او مطلب دا دی موږ نه شرمېږو نه چې دا ځان ته مسلمانان هم وایو. مطلب دا دی مسلماني دې ته وایي. ستاسو زمونږ مطلب دا دی چې پیغمبر هغه چې کوم دی نو محسن انسانیت هغه تاسو ته دا پیغام درکړو، هغه خو وایي چې یاره خیر الناس من ینفع الناس، بهترین انسان هغه دی چې هغه خلکو ته فایده رسوي، او ته خلکو ته فایده ته صرف ځان ته فایده رسوي، ته سیلفش یې، ته صرف په ځان کې پروت یې، ته صرف چې کوم دی نو د ځان نو خبرې مې دا کولې چې کله دا مایند سیټ بدل شي کنه نورې خبرې اسانې دي، نورې خبرې به په خپله باندې دي. نو ستاسو دپاره بهترین موقع ده چې تاسو نه الله تعالی ډېر ښه ټیچرز ما وکتل، لکه چې دا هم د احساس خاوندان دي، د درد خاوندان دي، دوی هم چې کوم دی نو په خپله ډیوټۍ باندې، په خپل پیریډ باندې او په خپل کلاس باندې او په خپل سبجیکټ او په خپل دغه ټایم باندې کمپرومایز نه کوي. نو تاسو هم کزان کې چې کوم دی نو دا پیدا کړئ چې دا علم د دې دپاره ما سیله وایي چې بله ورځ به چې کوم دی زه یو دغه سړی جوړ شم او د خلکو ته به سپک ګورم. بله یوه خبره دا ده په خپله یې زده کوئ، بعضې کارونه په خپله زده کول یې زده کوئ. لکه مثال په طور باندې چې کور ته لاړ شي نو دا مه وایه چې هر یو شی به ما له مور کوي، ما له به یې خور کوي. لکه مطلب دا دی چې دغه وجه ده که نه چې دا انسان چې کوم دی نو دا ډېر تناسانه شي او هغه انګریزۍ کې وایي لیزینس از د مدر اف آل ایونز، سستي چې کوم دا د ټولو بیمارو مور ده. ټول کارونه په خپله کوئ، ځان له اوبه په خپله رالی،
خپل بسته په خپل صفا کوي، په خپل ارینج کوي، میز ځان ته په خپل صفا کوي، خپل فرش او خپل کور دا غي صفای چې کم دی په خپل ازدکا. نو خبره داسې ده چې دا علم چې کم دی پتا کې قرباني پیدا کوي. دا کم علم دا کم علم چې ته په زړه په لوخ کې واچي، نو دغه علم په پتا کې قرباني پیدا کوي. ته په وای چې د بل ته اساني پیدا کړي، دا نه چې دا بل زما د لپاره اساني سبب جوړ شي، هر یو کار به زبل ته حکم کوم او هغه به مال کوي. تاسو په خبره پوه شئ نو چې کله ته داسې انسان جوړ شوې کنه، نو دا بل انسان بس تاسو یو مینه پیدا شي او اٹیچمنت به پیدا شي. نو بیا به چې کوم دی یو بل لپاره هغه د صحابه خبره چې یاره په خپل ځان وګه پاتې کې او میلمه موړ کې ويسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. انصار کوي، مطلب دا ده چې خپل ضرورت پرې دی او د بل ضرورت پوره کوي. بیا به چې کوم دی داسې خلک پیدا شي، بیا به داسې معاشره پیدا شي، بیا به چې کوم دی رسو زخمیان به پراته یار سړی به د تندې نه تړپاوي کې وایي چې یاره دا بل دی چې کوم دی دا اوبه وڅکي او زه د خیر دی چې بسې پاتې شم. بیا به داسې قسمه خلک پیدا کېږي. نو خبره داسې ده چې د په درد پیدا کوونکي خلک پکار دی، د احساس والا پکار دی. او زما ستاسو نه دا امید دی د دې سټوډنټ نه چې تاسو د خپل سټډي سره چې کوم دی خپل علم سره خپل پوهې سره بیا چې کوم ده کنه دا علمونه ډېر آسان دي، خو چې دا درد والا پکار دی، دا احساس والا پکار دی. چې په تاسو کې احساس پیدا شو نو ته ګوره چې یاره تاسو څومره ډسټنکشن حاصلوئ، تاسو څومره امتیاز حاصلوئ، تاسو پوزیشن یې اخلئ، او تاسو چې کوم دی نو لکه په دغه باندې ځان پوهه کوئ د دې سازشونو چې کوم دی نه دی مخکار کېږئ. او لکه مطلب دا دی چې د دې تن بدن د دې دپاره چې کوم دی هر څه مه قرباني کوئ. او بله خبره دا ده چې دغه احساس په ځان کې پیدا کړئ. بس خبرې نورې زیاتول نه غواړم. او داسې خبره ده چې بعضې خبرې داسې وي چې هغه کلچر زموږ نه، لکه مثال په طور چې کله چوپیانې ختمې شي نو بیا هلکان به 3 ورځې نه راځي. نو خبره دا شوه چې دا ګوره هره ورځ چې کوم دی نو لکه ستا دا یوه لمحه چې کوم دی دا قیمتي وګڼه. ګوره تا سره د وخت احساس نشته، ځکه ته دا چل کې چې زه مړه که 2-3 ورځې پکې لا نړو نه کنه. چې کله د ډیوټۍ ټایم ستا ډیوټي مطلب دا دی چې ورځ ده نو په هغې کې چې کوم دی نو برپور طریقې سره راشه، مکمل حضورۍ سره راشه، پریزنس اف مایند سره راشه او څه زده کړه. دا یوه لمحه ستا دپاره قیمتي ده، ځکه چې دا لمحې تا ته دوباره بیا میلاوېدو والا نه دي. نو بس دا خبرې به ختمې کړم د اقبال په دې شعر باندې چې اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. د خپل احساس کې په دې خپل زړه کې ډوب شه. دا علم چې کوم دی دا علم چې کوم دی د خپل زړه په دې لوښي کې واچوئ. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. بیا به په خپله درته داسې زړه وایي چې څه کول پکار دي. والسلام.